چې څوک درته ووایي چې ذالک الکتاب کې دا الف لام ذکر راغلی دی چې دا کامل کتاب دی، ذالک الکتاب دا کامل کتاب دی، بیا چې مخکې لاړ شي وایي چې حدیث نه وي قرآن سمجھ کې نه راځي، نو تا خو وایي چې کامل دی، اوس وایي چې ناقص دی. دا قرآن کامل کتاب دی، قرآن د الله صفت دی، او لکه څنګه الله چاته نه دی محتاج داسې قرآن چاته دی العیاذ بالله. هغه احادیثو ته دروغ وایي او څوک چې احادیث نه مني یاد وساته هغه قرآن منلی. دا قانون دی که چرې احادیث ته منل نو قرآن به ومنې. چا لیدلی دی چې قرآن برانه نازل شوی؟ تاسو لیدلی دی؟ هلکه ستاسو پلارانو لیدلی دی؟ ستاسو نیکونو لیدلی دی؟ تاسو ور نیکونو لیدلی دی؟ چا چې لیدلی دی هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. د هغه احادیثو کې راغلی دي چې ما ته قرآن برنه راغلی دی. صحابه کرامو د هغه اقوال نقل کړي دي چې قرآن برنه راغلی دی. که یو سړی احادیث ته دروغ وایي، احادیثو پسې ګډې وډې وایي، هغه سړی قرآن منلی شي؟ نو که د هغه په مخ کې زه ووایم چې قرآن اړو زه منم نه، چا لیدلی دی چې برنه راغلی دی؟ دی به یې په څه شي ثابتوي؟ یره صحابه ویلی دي، یره پیغمبر ویلی دي، نو همدغې ته حدیث وایي که بل څه شي ته وایي؟ نو دا یاد وساتئ قرآن فهم چې دی دا موقوف دی په احادیثو باندې، او د فرضو موقوف علی فرضی. قرآن علم، قرآن زده کول دا فرض دی، او قرآن زده کیږي احادیثو باندې، نو د احادیثو علم د هغې دپاره موقوف علی دی، لہذا د فرض موقوف علی چې دی هغه فرض دی، لہذا احادیثو سنت زده کول هم فرض دی، هم یې منل فرض دی. بغیر د دې نه قرآن سمجھ کې نه راځي. الله جل جلاله قرآن کریم کے اعلان کہے یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. تاسو رسول اللہ واندے صلات ولے گئے. صحابہ کرام د صلات ډېر معنی دي. صلات نه څه شی مراد ده؟ صحابہ کرام قرآن لولی دا هغوی په مخ کې نازلیږي، خو په بعضې ځایونو د قرآن صحابه نه پوهېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ترازی اے دا اللہ رسولا منگا تا خود سلام چلتا خود لے، اے دا اللہ رسولا دا صلات من تابان دے چنگولیگو، دا دے الفاظ سری دا دے مقداب من چنگلیگو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطا درود شریف خائد اغا ابراہیمی درود منگے چھ مانزکی ہوئے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید. معلوم شوا چې قرآن کریم په پوهېدلو کې احادیثو ته محتاج دی. احادیث چې نه وي نو قرآن باندې پوهېدل ممکن. الله فرمایي واقیموا الصلاة، مونځ قائم کړئ، او د مانځه بعضې ارکان او بعضې جزیات او وختونه قرآن کریم ذکر کړي، لیکن تمام مونږ ترکیب و ترتیب دا احادیثو نه بغیر معلومېدلی نشي. نو جماعت اشاعت توحید و سنة دا دواړه لازم و ملزوم ګڼي. نو دې جماعت مقصد دا دی اشاعت توحید